ښه راغلاست درلودونکو دا چې په ټولنه کې د کرونا پر وړاندې مبارزې برخه کې ځوانانو څومره خپل رول ادا کړی دی، څومره د دوی رول مثبت تمامېدلی شي د کرونا پر وړاندې مخنیوي برخه کې. پر همدې موضوع باندې مو د ځوانانو ټولنې مرستیالې اغلې دلارام هوتک ته بلنه ورکړې ده. سلامونه اغلې هوتک، ښه راغلاست. بس ته بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې زه مو په دې برنامه کې دعوت کړی. مننه ډېره زیاته. ډېر زیات مننه. خیر اوسې اغلې هوتک، پیل بل دې وکړو چې لکه څنګه چې تاسو خپله ویلې د ځوانانو ټولنې مرستیال یاستئ، تر دې دمه پورې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې د ځوانانو رول څومره مهمه ده، څومره اغېزناک تمامېدلی شي؟ بلې هو، د ځوانانو رول ډېر زیات مهم دی. ځوانانو ډېر کارونه کړي، خصوصا زموږ نوی نسل او دې ټولنې ته ډېر زیات خدمت کړی دی او اوس هم په دې مختلفو بخشونو کې خدمت کوو، کار کوو. او د کورونا ویروس لپاره چې دا ډېر یو خطرناک ویروس دی، لومړي ځل لپاره چین کې د چین هیواد کې کشف شو او وروسته د چین هیواد ډېر یو ناورین منځته راوړی دی او د چین دولت چې داسې یو ډېر پرقدرته دولت دی وی نشو کولی چې دا محوه کړي. ولې افغانستان یو غریب ملک دی، باید خلک په دې اړه ډېر زیاته توجه وکړي، خصوصا ځوانان باید همکاري وکړي د خلکو سره. عام پوهاوی باید زیات شي، عامه پوهونې ته باید زمینه برابره شي. همدې عامه پوهاوي ته راګرځو چې ستاسو مسؤلیت همدا ده چې ګواکې لاړ شئ لرو پرتو سیمې ته، کوم ځایونو کې چې خلک د کرونا وایرس په اړه باندې عامه پوهاوی نه لري، دوی ته عامه پوهاوی ورکړئ. تر دې پورې څومره کسانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی، ستاسو همدغه پوهاوي څومره بیا نتیجه ورکړې ده؟ نتیجه مثبته نتیجه ورکړې ده. مختلف بخشونو کې موږ غونډې نیولې دي. د دې په اړه باید حکومت هم زموږ سره همکاري وکړي تر څو وشو کولی کور په کور هغه لرې پرتې سیمې چې د افغانستان پرتې لرې سیمې دي نو هغې ته باید پوهاوی ورکړل شي تر څو خلک د دې خطرناک ویروس څخه په امان کې اوسېږي. بله، تر دې دمه پورې څومره مېرمنو ته ما پوهاوی ورکړی دی؟ مېرمنې هغه قشر دغه ټولنه ده چې ډېر زیات د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزې برخه کې دوی ته پوهاوی نه ده ورکړل سوی، دوی پوهاوی نه لري چې ګواکې کوم تدابیر چې باید د کرونا د مخنیوي په برخه کې دوی دغه تدابیر ونیسي. څومره مېرمنو ته مو دغه عامه پوهاوی ورکړی دی، بیا دوی څومره عملي کړی دی؟ ته د دې په اړه معلومات لرې که نه؟ بلې هو، مېرمنو ته مو عامه پوهاوی ورکړی دی تر دې دمه په مختلف بخشونو کې ما مخکې ویل چې کار کوو، لکه دا ویروس څنګه کولی شو چې محوه کړو. نو مېرمنې مهم رول لري په دې ټولنه کې او لکه څنګه جلوګیري کولی شو، ماسک نه استفاده وکړو، فاصله مراعات کړو. هغه ویناوې چې وزارت صحت عامه دې هغه باید په نظر کې ونیسو. البته نو که دا په نظر کې ونیسو ډېر یو خطرناک ناورین به منځته راشي. بله، اوس راګرځو لارو چارو ته چې کومې لارې چارې دي چې له هغه لارو چارو څخه خلک بخصوص مېرمنې چې تاسو خپله په دې برخه کې کار کوئ، مېرمنو ته عامه پوهاوی ورکوئ، له دغو لارو چارو څخه دوی ګټه واخلي تر څو دوی د دوی کورنۍ، د دوی چاپېریال، د دوی ګاونډیان له کرونا ناروغۍ څخه په امن کې اوسي؟ ډېره ښه خبر دی، ښه سوال یې مطرح کړه. مېرمنې باید لاس په لاس ورکړي، زحمت وباسي تر څو دغه ویروس، خطرناک ویروس چې زموږ جامعې ته راغلی ده دا باید محوه شي. ماسک نه استفاده وکړي، خپل کورونو کې پاتې شي، کله چې ضرورت نه لري نو باید له کوره ونه وځي. ماسک نه استفاده وکړي، خپل لاسونه په ورځ کې څو ځل ته ومینځي او داسې نور ویناوې چې صحت عامه کوي مطابق د صحت عامې باید عمل وکوي. بله، اوس تاسو خپله روزمره ګرځئ، تاسو به کمپاین هم کوئ، تاسو به سیمو ته هم ورځئ. داسې کومې سیمې شته ده لرې پرتې سیمې چې تر دې دمه پورې لا هم هلته خلک له کرونا څخه ناخبره دي، کرونا جدي نه ګڼي، دوی دغو سیمو ته تاسو ورغلي یاستئ، دوی ته مو پوهاوی ورکړی ده که نه؟ بعضې سیمې شته دي چې هلته امنیت ټینګ نه دی نو هلته تر اوسه لاسرسی لا نه لري، نه دولت او نه د خلکو لاسرسی شته دی. تر اوسه لا نه یاستو تللي، ولې راتلونکي پلان لرو چې لاړ شو هغه سیمو ته، لرې پرتې سیمې چې دي باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو د دې خطرناک ویروس څخه وژغورل شي. بلې، اوس په همدې برخو کې چې تاسو ویلې لرې پرتو سیمو کې له امنیتي ګواښونو سره تاسو مقایسې نشئ کولی چې لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، هلته تاسو عامه پوهاوی ورکړئ خلکو ته. په دې برخه کې د جګړې له کې له غاړو له امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه مو داسې کومه غوښتنه کړې ده چې ګواکې هغه سیمې چې لا هم خلک هلته پوهاوی نه لري تاسو هلته لاړ شئ، تاسو د ورتګ اجازه ورکړي، داسې کوم څه غوښتنه مو کړې ده؟ داسې غوښتنه خو موږ بار بار له خپل ورونو طالبانو څخه کړې دي. دولت باندې هم غږ کړی چې باید موږ سره همکاري وکړي، ولې متاسفانه په دې برخه کې نه دولت موږ سره همکاري کړې دی او نه کوم بل ارګان. بل راګرځو مرستو ته چې تاسو خپله کار کوئ، مرستې څنګه تاسو خلکو ته رسوئ؟ داسې کوم نهاد شته چې تاسو سره مرستې کوي که نه تاسو خپله ځانګړې بودیجه د څه رقم دغه مرستې؟ موږ خو ځانګړې بودیجه نه لرو. موږ ځوانانو دا ټولنه یو کال یو نیم کال کې شوې دی چې تاسیس کړې دی. په دې ټولنه کې موږ فعلا هم کار کوو
فقط بعضې د ملل متحد دفترونه دي چې هغه مختلف بخش کې موږ سره همکاري کوي. بل د همدغه همکارۍ تر کومه حده پورې ده، تر کومه حده پورې کولی شي چې تاسو سره هغوی مرسته وکړي، بیا هغې نه وروسته تاسو اړمنو کسانو ته کوم کسان چې دوی په دې برخه کې زیانمن شوي دي، هم دوی ضرورت ورته لري، هغو کورنیو ته هغه کسانو ته تاسو مرستې ورسوئ؟ دغه اوس وضعیت چې راغلی په افغانستان کې تنه په ملل متحد نه زه په هغه ورونو چې تاجران دي په هغو هم غږ کوم چې باید په دې وضعیت کې چې یوې طرف نه روزه مبارکه میاشت روان دی او بل طرف ته د قرنطین موضوع دی، خلک په ډېر بد وضعیت کې په ډېر بدو شرایطو کې دي او باید مرستې وکړي. په دې وضعیت کې خلک اړ دي یا اړتیا لري مرستو ته چې متاسفانه لا تر اوسه مرستې نه دولت مرستې کړي دي او نه دفترونو ملل متحد. راګرځو همدې مرستو ته تر کومه حده پورې چې تاسو سره مرستې شوي دي، دغه مرستې تر کومه حده پورې اړمنو کورنیو ته رسېدلي دي، دوی ته رسېدلي دي که نه رسېدلي؟ هغه مرستې چې له ملل متحد دفترونه یا نور دفترونه زموږ سره کړي موږ هغه وړ کسانو ته ورکړي. ولې بیا هم زه بیا هم هیله لرم چې دولت یا هغه ارګانونه چې ملل متحد دفترونه ارګانونه دي باید مرستې وکړي. مرستې ته ډېر زیاته اړتیا شته چې دا د قرنطین شپې ورځې دي، دولت هم باید توجه وکړي دې ته، خاصه توجه وکړي. البته بل اوس همدې مرستو ته راګرځو چې لکه څنګه تاسو ویلې ملل متحد تاسو سره مرستې کړي دي، په کور دننه کوم تاجر کوم نهاد پیدا شوی دی چې تاسو سره مرستې کوي؟ تاسو تر اوسه لا کوم داسې کار کړی وي او نه دولت هم ډېره همکاري نه دی کړې، ولې هغه سازمان ملل متحد دفترونه چې دي هغه الکولي مواد دي او دستکشې ماسک دغه وړ شیان یې مرستې. تر دې پورې د مرستو شمېر نه و همدغه شیان دي چې دستکشې دي، بهداشتي وسایل دي، رسېدلي دي. د خوراکي توکو په برخه کې غوښتنه متاسف کړې ده که نه کړې؟ په دې برخه کې مرستې شوي دي، نه دي شوي؟ مرستې کېږي که څنګه؟ بلې د خوراکي بخش موادو کې موږ غوښتنه کړې ده، پیشنهاد هم کړی دي، ولې تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې. که چېرې بهرنۍ مرستې تاسو سره ونه شي، څومره ستاسو نهاد دغه ابیلیټي دغه توانایي لري چې ګواکې خپلې کړنې خپله کومه ټولنه چې تاسو رامنځته کړې ده وشي کړی چې اړمنو کسانو سره مرسته وکړي؟ زموږ ټولنه ما مخته هم وویل دا د ځوانانو ټولنه ده، یو کال یو دوه کاله کېږي چې فعالیت یې شروع کړی دی، په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، ولې د دې توانایي نه لري. موږ هغومره د پښو باندې ولاړ نه یو چې موږ د دې اړ کورنۍ سره مرسته وکړو. فقط زموږ وظیفه دا دی چې ملل متحد دفترونو ته یا د دولت څخه موږ سره حمایه کړي، مرستې وکړي، موږ دوی ته هغه تقسیم کړو. اوس یو بله اندېښنه چې پیدا شوې ده ولسونو سره، تاسو به هم په میډیا کې په سوشل میډیا کې کتلي وي چې کومې مرستې چې دغه اړمنو کورنیو سره کېږي، کوم کسان چې بېوزله دي د دوی په نوم باندې مرستې اخیستل کېږي، بیا دوی ته مرستې نه رسول کېږي. په دغه برخه کې تاسو څومره همغږي یاستئ موږ سره چې رښتیا هم همداسې شوي دي؟ کوم کسان چې رښتیا دوی ورته ضرورت لري دوی ته مرستې نه دي رسېدلي؟ په دې اړه کوم خاص معلومات زه نه لرم. کېدای شي داسې کورنۍ هم داسې کسان هم اوسېږي چې په دې ټولنه کې مرستې وشي، ولې هغه وړ کورنۍ ته یې تقسیم نه کړي، امکان لري، ولې زه په دې برخه کې کوم خاص معلومات تر اوسه نه لرم. اوس راګرځو د ځوانانو عامه پوهاوي ته چې ستاسو عمده اساسي رول همدا ده چې باید تاسو عامه پوهاوی ورکړئ کسان ته چې دوی په دې برخه کې معلومات نه لري. ځوانان ستاسو په ټولنه کې څومره په دې توانېدلي دي چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي؟ بالاخره هغه کسان چې اصلا د کرونا وایرس په اړه باندې دوی معلومات نه لري، دوی وشي کولی چې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې دوی اقدام وکړي، دوی خپله کار وکړي چې بالاخره عامه پوهاوی ستاسو نتیجه ورکړي او کرونا وایرس په ختمېدو شي. موږ هغه ځوانان دا ټولنه چې دا د غړي دایمي غړي لري چې هغه په هر مختلفو برخو کې کار کوي، هغه ټول غونډې هم نیولې دي. په دې غونډو کې ډېر زیاته ښه تمامه شوې دی چې هغه عام کسان، هغه عامې مېرمنې چې په ټولنه کې اوسېږي دعوت یې کړو او د دې غونډې په دې غونډه کې دوی ته پوهاوی ورکوي چې دا یو خطرناکه ویروس دی او باید جلوګیري وشي، او که جلوګیري ونه شي ډېر یو ناورین به منځ ته راوړي. اوس تاسو خپله ویلې چې د ښځو د مېرمنو لپاره تاسو کار کوئ، کومې ښځې کومې مېرمنې چې په ټولنه کې په حکومت کې دوی مخکښې دي، دوی فعالې دي، دوی تاسو سره مرسته کړې ده که نه ده کړې؟ که چېرې مرسته نه ده کړې غوښتنه مو څه ده له دغه مېرمنو څخه چې دوی په ټولنه کې ځای لري، په حکومت کې دوی دنده لري، بالاخره دوی هم باید راشي اړمنو کسانو سره او مېرمنو سره کومک وکړي؟ زما هیله له دولت نه، له ملل متحد دفترونو نه، له تاجرانو نه، د هغه کسانو مقاماتو نه دا هیله دی چې په دې سخت وضعیت کې چې په افغانستان راغلی، بلکې په افغانستان نه په ټوله نړۍ باندې دا یو
خطرناک وضعیت راغلی دی یو لاس په لاس ته ورکو او وشو کولی چې د دغه خطرناک ویروس مخه ونیسو او عامه پوهاوی زیات کړو دا رسنۍ چې دي میډیا چې د دې له طریقې پوهاوی زیات کړو دا رسنۍ چې دي میډیا چې د دې له طریقه کولی شو جوماتونو کې کمپاین وکړو تر څو وشو کولی دا مشکلات حل کړو. اوس تاسو لکه څنګه چې ویلې له لومړي سره د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوئ خو تاسو به خپله ښار کې ګڼه ګوڼه لیدلي وي چې لا هم خلک د کورونا جدي نه ګڼي کورونا جدي نه بولي. اساسي عوامل علت څه ده پوهاوي څنګه چې ضرورت هماسې عامه پوهاوی نه کېږي که نه خلک جدي نه بولي خلک په خپل ځان باندې تطبیقوي. عامه پوهاوی سطح د عامه پوهاوي ډېره لوړه نه ده تللې. عامه پوهاوی باید زیات شي او خلک ملت باید جدي همکاري وکړي دولت سره تر څو که همکاري ونه کړي نشي کولی دغه ویروس خطرناک ویروس مخه ونیسو. لکه څنګه چې ما وویل لومړي ځل لپاره چین کې دا ویروس راغلی دی نو هغه خلکو وشو کولی چې خپل دولت سره همکاري وکړي. که د هغو همکاري نه وه نو دا ویروس هېڅکله نشو کولی چې مخه وکړي. که د افغانستان ملت د دې خلکو دا ملت د دولت سره یا دا خلک یو بل سره همکاري ونه کړي هېڅکله به هم دا خطرناک ویروس له منځه لاړ نشي او خلک ډېر یو خطرناک ناورین به منځته راوړي. اوس ستاسو خپل همدغه عامه پوهاوی څومره کولی شي له بشري ناورین څخه هغه کسان چې دوی معلومات نه لري وژغوري. لکه څنګه چې تاسو خپله هم ویلې چین هغه هېواد چې هلته کورونا وایروس پیدا شو تر دې پورې هم هلته ژوندی دی لا نه دی ختم شوی. ښایي د افغانستان په شان دی چې یو هېواد غریبه ولسونه پکې شتون لري دوی دومره توانایي نه لري چې د کورونا پر وړاندې مخنیوی وکړي یا مبارزه وکړي. ستاسو عامه پوهاوی څومره له بشري ناورین څخه دوی بچ کولی شي؟ زموږ عامه پوهاوی تقریبا داسې 80% یا 80% دا مثبت پایلې لري. که جلوګیري وشي نو کولی شي دا عامه پوهاوی ډېر زیات مثبت پایلې لري. که دا تطبیق شي نو ښې نتیجې ورکوي او که تطبیق نشي نو خامخا مشکلات منځته راوړي. راګرځو ستاسو وروستۍ پوښتنې ته چې بالاخره له حکومت له ولسونو هغه کسان چې تاسو سره همکار دي یا همکاري نه کوي له دوی څخه مو غوښتنه څه ده؟ زه په هیله کوم له دولت له تاجرانو ورونو څخه هیله کوم چې په دې ډېر سخت شرایطو کې چې افغانستان فعلا قرار لري نو مرستې وکوي. هغه کورنۍ چې واقعا وړ دي او داسې یو شرایط راغلی دي ډېر بد شرایط راغلي که دوی همکاري ونه کوي نو نشو کولی چې د دغه خطرناک ویروس څخه افغانستان وژغورو. ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب هغه له وخت چې خپرونه راغله.